د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ سخته نښته رامنځته سوې. د هلمند ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپکو او درنو وسلو جګړه پیل سوې. جګړه پاکستاني اړخ پیل کړې. دا چې یا د جګړه څنګه او ولې رامنځته سوې، څومره تلفات لري او په اړه یې اړوند چارواکو څه ویلي، بشپړ حال را سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د هلمند په بهرامچی ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. د هلمند ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ وسلواله نښته سوې ده. ځایي سرچینې خبر ورکوي چې دغه نښته نن پنجشنبه د می میاشتې په 29مه نیټه هغه مهال رامنځته سوه چې د اسلامي امارت ځواکونو غوښتل 2 کانټینرونه د یوې پوستې د جوړولو لپاره ځای پر ځای کړي. د راپورونو له مخې پاکستاني ځواکونو د افغان ځواکونو له دې اقدام سره مخالفت کړی او پر هغوی یې ډزې کړي دي. د سرچینې په خبره نښته نن سهار شاوخوا 9 بجې پیل سوې. تر اوسه په دې نښته کې د اوښتو تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي. افغان او پاکستاني حکومت هم په رسمي ډول د دې نښتې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.